بسم الله الرحمن الرحیم. غواړو یو ساده پلان بیا جوړ کړو د تاسو د پوهاوي لپاره. راځو یو دوه طاقه پلان جوړو. اول ځل لپاره یونټ انتخابوو چې واحدات یونټ باید د مقصد شي UN پلس انټر. دا یونټ د پرزیشنی کوم راخلو انچ متر ته اړو، یعنې په متر باندې کار کوو. انټرنیشنل اوکې. اوس راځو صفحه لږ رازوم کوو. اوس راځو L پلس انټر او اورتو آن کوو. څو د موږ لاین څه ده په پیکس په 90 درجه حرکت وکړي. 10 متره فرض مثال 10 دې خوا ته ورته ورکوو. فرض مثال دې خوا ته ورته 10 ورکوم. یو عادي پلان ده. لاس راځو دې خوا ته چې لاس لاړ سي نو ډایرکټ دې سره ښه. اوس غواړو پلان کې جوړ کړو. البته لاس نه ځم، دې خوا ته ورته 15 فرض مثال دې خوا ته 10 ته ورته 6 ورکوم. ښه دې ترڅنګ دې ته امتداد ورکوو. دا یې دې سره اسو. اوس دې یو بل نقشه پر مثال دل ښه د دې L پلس انټر د دې یو بل اتاق داسې جوړوم. پر مثال 3 متره او دې نقطې کې ورته ورکته کوو. اوس راځو د دې ترڅنګ او پلس انټر 0.3 پلس انټر یعنې 10% ورته 0.10 یا 10 سانتي متر ورته اپسیټ ورکوو. انټر 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 داخل طرف ته. اوس دې ترڅنګ د ټرایم کمانډ نه ډېره استفاده کوو. TR پلس ډبل انټر. اوس دا ختم که چیرې کالمونه وجود ونه لري دا ختموو. که چیرې کالم وجود لري 10 په 10 کې ښه کالم راتلی شي. نو راځو دا ټول ختموو. دا هم ختموو، دا هم ختموو، دا ټول له منځه وړو. دا باید له منځه وړل شي په هغه صورت کې چې کالم وجود ونه لري. نو اوس غواړو په دې کې د ور او د ور سیستم زه حل کړو. څنګه کولی شو دې کوټې ته انټر شو، څنګه کولی شو دې کوټې ته داخل شو، څنګه کولی شو کمانډ ټول تعمیر ته داخل شو. اوس راځو L پلس انټر کوو. افسیټ طریقې نه دې نه مخکې L پلس انټر اخلو، یعنې پر مثال په دې کې یو خط بسته کوو دې کوټې د هغه دپاره. اوس O پلس انټر د دې ورنه دې 1 متر یې خواته وي، 1 متر شل 0.2 دې نه دې خواته یعنې دې سور ټول څومره ده 1 متر او شل. اوس 10 چوکاټ ورته په دې کې ورکوو. 10 چوکاټ په دې ور به مکمل پاتې شي موږ سره ټوټل 1 متر. 1 متر ور یې کفایت کوي.
ختم. د دې ترڅنګ غواړو دې کوټې ته ورکو ورته L plus enter O plus enter 1.2 plus enter TR plus double enter. ښه د دې راځو داخل هغه ته د بیرون د سنچوار L plus enter یعنی د افسیټ لپاره اخلو O plus enter 2 plus enter موږ سره 2 متره یعنی سورور 2 متره سور لري د موږ سره لویه دروازه شو سم چې دا ورته ختموو ده اوس راځو د دې ترڅنګ چوکاټونه باسو 0.1 راځو A plus enter 0.1 داخل ته توزیع بیرون ته توازو او موږ غواړو د دې ور دې خواته واسکو راځو دې ته چوکاټ ورکوو L plus enter 0.1 plus enter L plus enter 1 plus enter په دې ترتیب اوس راځو دې ته چوکاټ ورکوو 0.1 plus enter دې خواته راوځو L plus enter دې 2 متره په منځ کې یو افسیټ اخلو دي O plus enter 1 meter plus enter دا دې مثلا چې څه افسیټس اوس L plus enter فرض مثال کې دا زه دا خو هیڅ وازه نه کوم یو وازه کولی هم شو دلته ور ډېر جوخت ده نو دې خاطر غواړم د دې خواته راوازه کړم بیرون طرف ته دې ته امتداد ورکوم بیرون طرف ته راوازه دا کو بیا یو بل دایره اخلو اوس L plus enter TR plus double enter دا نقطه باید ختمه شي دیتا C plus enter TR plus double enter
اوس کولی شئ د دې ترڅنګ هم د دې ترتیب سره یو ورسیز ورکوم د نښانې دپاره تاسې کولی شئ نورې په خپله په جوړې کړئ لپاره مثلا عمومي دروازه سینچ ته به داخلېږي د سینچ د دې کوټې ور د دې کوټې ور کولی شئ دې کوټې ته یو د دې خوا ته تشناب ورکړئ یا دې ته په دې ځای کې ورکړئ ستونزه به نه وي اوس راځو یو ورسۍ جوړو ورسۍ څنګه کولی شو جوړی کړو ایل پلس انټر دې ځای کې زه غواړم ورسۍ جوړه کړم راځو دلته یې کوو دې اوس افسیټ کو واخلو او پلس انټر دا ټول 5 متره ده له دې واخلو په 1 متر کې ورکو افسیټ په 1.5 کې ورکو داخل طرف ته راځو دې بیرته افسیټ 2 متره اخلو او پلس انټر 2 پلس انټر دا دې مثلا شي شوه کې دا باید لږ دې خواته راسي که نه خو دا په دقیق اندازه واخلي کولی شي موږ چې کوو دې طرف ته کوو اوس یا پر مثال داسې هم کولی شي چې ډایمنشن راواخلو د لینیرلی چې دې نقطې نه څومره لرې ده 1.8 دلته هم راځه دلته به ورکړو 1.8 دې نقطې نه دې هم راسي او پلس انټر 1.8 پلس انټر د دې نه ورکړي دا خطونه چې ښکول لمانځه دلته راځئ دا داسې ټي آر پلس ډبل انټر دا پر مثال دې افسیټ اخلو او پلس انټر 0.15 پلس انټر टी आर प्लस डबल एंटर नदी मतलब चीज़ हुआ विंडोज़ इसको वाले सीधे तब बाउंड्री कमांड ना कर रहा है एच कमांड यानी कि ताकि कुमरंग बने नहीं हारी कोई और रेक्टेंगल रहा वाले तो देखा बाउंड्रीज नदी बाउंड्री ना उससे पहले मिसाल एच प्लस एंटर एच कमांड के जो पैटर्न था ग्रेडियंट दे तरह येलो कई दाम येलो कई हम बजे तरतीब से हम दस मजमू के डायमेंशन के कॉल कोई डायमेंशन हम दस कॉल से कम नक्ता तस्ता याद है दलते दी सेंच द पार और से वर कई दाज की कॉल से वर कई दलते दी को ताक तक कॉल से वर को दे ختم कॉल से بدي نقطه کې دی وتاک ته ورکو دی وتاک لپاره کولای شو دې نقطه کې ورسې ورکو نو دا د مثال چی څه یو پلان څه البته کولای شي تاسو په دې باندې نور مغلق شکل کارونه هم وکړئ مننه